سړی چې یوه ګونۍ خاورې شګې ریګ نسي پورته کولی، یوه خړه ګونۍ یو پارسل انسان ته تکلیف پارسل چې سم ډکې د انسان یې نسي پورته کولی، ګونۍ لا بیا هم ډېره ده. دغسې انسان چې کله د بل چا پر ځمکه باندې، پر دوکان باندې، پر جیداد باندې خېټه واچوي، قبضه یې کړي، غصبېږي، د خدای نازولی وي په ورځ د آخرت به الله پاک دا مځکه وسکشتي تر 7 طبقه پورې، در 7 خوره پورې، تر 7 پړاو پورې دا به دې په غاړه در وځړي. انسان نه پوهېږي چې بیا به دا مځکه انسان څنګه پورته کوي چې ته عاجز یې یوې ګونۍ او یو پارسل ریګ ته. در دې پورې په تاریخ کې یوه ډېره د عبرت واقعه رانقل ده، ډېره د سوچ ده، ډېره د فکر ده، دغه خلکو لپاره چې د بل پر حقوقو باندې خېټې شاچولی سي. کلاوې غصبوي، جایدادونه غصبوي، ایکړونه غصبوي، جریبونه غصبوي، شلیان او سرایونه غصبوي، ګزونه مځکې غصبوي. د پخوا په زمانه کې یو ډېر لوی عادل انصافدار حکمران تیر شوی دی، ډېر زیات په عدل او په انصاف کې دې سړي شهرت وړی و، په نیکي کې دې سړي شهرت وړی و، په بزرګي کې دې سړي شهرت وړی و. خورا تایید گزاره، خورا تهجد گزاره، نیک تسبیح کوونکی، صلات تسبیح لمونځ کوونکی او ذاکر انسان. د ده په څنګ کې دی حکمران بادشاه دی، د دې علاقې د دې خلکو د ده په څنګ کې یو بوډۍ زنانه د هغو ته د پلارو د نیکه څه په میراث کې لږ مځکه دلته رسېدلې ده، هغه بیخي لږ ده، د هغو یوه کږدۍ پر ولاړه ده، دومره ده، د هغو یو کشنوټې چاردیوالي نړېدلې پر ولاړه ده. بادشاه ته ضرورت د دې سلو چې بادشاه د خپل محل دا د ښایست لپاره پراخ کړي، دلته باغ جوړ کړي، دلته حوض وي، دلته د سیو تفریح لپاره ځای وي، دلته داسې دوستانو د راتګ لپاره لاره د درشه ورشه و د ربط و امات، لکه څنګه چې دا نن وخت کې هم خلک هم دقه شانتې کوي. نو بیا بادشاه څو ځله دې ښځې ته وویل چې دا ځای تاسو په ما په هر څومره قیمت چې راکوئ را باندې خرڅوئ، زه یې رانیولو ته تیار یم، خو لږ ته پرېږده قیمت یې په ما ورسېدی چې هر څومره ته خوشحاله دې ته د دې خپلو مړو له وجې، دې ته د دې خپل پلارو ابا او اجدا له وجې چې دا په میراث کې ورته پاتې و، زړه یې نه ښه کېدی چې دا دې خرڅ کړي، نه تر تېرېدل او در څو چې دا ځای ولاړ نه سي. د بادشاه شاوخوا ګرده مځکه د بادشاه پر راګرځېدلې ده، د بادشاه بل رنګه خپل دغه نه سمیږي، خپله نقشه نه سمیږي، دا ځای په مابینځ کې راځي. اوس د دې کوډۍ دا نړېدلی کور په مابینځ کې ولاړې، نو شاوخوا ته چې ته باغچه ور واچوې، شاوخوا ته چې ته مثال کوټه ور واچوې، شاوخوا ته چې ته د راتګو د وتلو د خروج د دخول لارې نو نه سمیږي. آخر ته د بادشاه کم کارمندان چې دي، کم عمله چې ده، هغو په زور د بوډۍ د کوره وایستله او د دې کور یې ورړنګ کړي، د دې کور یې ورونړاوي او هغه خپله نقشه یې عملي کړه. بوډۍ ولاړه قاضي دې کې به میاشته تېره سوي، په دې کې به کال تېر سوي، الله پاک علم لري څومره زمانه تېر سوي. قاضي ته ویل قاضي هم ډېر عادل و، ډېر انصافدار و، ډېر هوښیار او ځیرک او پوه، ډېر نیک سړی و. باره یې ورته ویل چې مور خوره ما ته لږ وخت راکړه، بس زه به ستا مسله د خدای په فضل سره در حل کوم، بس ما ته وخت پکار دی. ورته ویل صحیح دی. بوډۍ ولاړه د خپلو رشته دارانو کریمانو کره قاضي موقع ته ګوري، د کوم ورځ چې د افتتاح ده، دغه عادل او هغه منصف انصافدار حکمران د خپل ځای راځي، دا نوی ځای افتتاح کوي. ګوري بادشاه له قاضي رالی، قاضي و بادشاه سره پیژندي، قاضي و بادشاه ته وایي صاحبه یوه خبره مې ده چې د خندا هم ده، خو ډېر لوی حکمت هم پکښې کې دي، ته به یې له ما سره ومنې که ما ستا مخ ته کښېښول. دې قاضي په دې بادشاه ډېر قدر درلود. هغه ورته ویل قاضي صاحب ولې نه، ته زموږ د ټول ملک قاضي یې، خامخا چې څه حکم یې هغه کوه. دور ټول یوه ګونۍ مې راوړې ده، که دغه ګونۍ ستا د دغه ځای چې دا کوم تا نوی جوړ کړی دی، د دې دا ښایستې خاورې، د دې دا ښایسته ریګ، د دې دا ښایسته شګې، دا ښایسته شګو څه دا یوه دنه ګونۍ راډکه کړه، او بیا د خیر سره په دې شرط چې دا ګونۍ به ما او تا دواړه باروو، پر بوده باندې، پر اوښ باندې، پر خره باندې، بیا د بې د ما بیا د پخوا وخت کچرې ولې هر شی چې ولو پر هغو باندې
بادشاه ته سوچ کې راتلل چې دا سړی ټوکې له ما سره کوي مزاح له ما سره کوي د همدغه شانتې طبیعت ول هر وخت به داسې پیښېدله. بادشاه ورته ویل په سترګو قاضي صاحب ته زموږ د ټول ملک قاضي څه شي ستا حکم یې هغه به پر رأس و پر عین پر سر و په سترګو به منو. بادشاه په خپله راولاړ سو راکښته سو د خپلې دابې و د آس و د خپلې سورلۍ نه لستوڼې راپورته کړل ګونه یې وڅښله هغه پارسل یې ډک کړ. اوس چې کله د بارېدلو ټیم یې سو قاضي او بادشاه په دواړو باندې و نورو تویتۍ به په موږ کار نه لرئ په دواړو دا ګونۍ نسي بارولی په دواړو ګونۍ نسي بارولی پر هغه اوښ باندې په دواړو ګونۍ نسي بارولی پر کچري باندې په نون وخت کې په مټر کې په نون وخت کې چې کوم اسباب دي په دواړو ګونۍ نسي بارولی. د قاضي و د بادشاه ته په غوږ کې ورته بادشاه ورته ویل ها ول نه مې خاورې په کار دي او نه مې هم چیرته ریګ او شګې په کار دي نه مې ښایسته کاڼې او ډبرې په کار دي خو دلته زه نن ستا لپاره راغلی ما د مودو څه تا ته انتظار وکړي. بادشاه په یوه خبره دې پوه کوم والله ما تا ته د ورورګلوي لاس درکړی دی د ورور حیثیت راته لري زړه مې در باندې سوځي او خوږېږي. خبره دا ده بوډۍ مال راغلی و چې پر تا باندې دا قضیه و چې تا کور په زور باندې لاندې کړی دی او تا ستا نقشه کې راوستلی دی د زور حق خو تا نه ورباندې درلودی. بادشاه سلامت چې د دې د زړه نه وي خوښه دا خو تا ته جایزه نه ده که نن چیرې دا مسله ته حل نه کړې دا مسله دا دعوه به ځي په ورځ د آخرت د خدای په حضور کې به پیښیږي دا به خامخا دا بوډۍ دا دعوه تا ته پر تا باندې د خدای په حضور کې کوي نن خو به زور نه در باندې رسېږي ته حاکم یې ته بادشاه یې ستا سره ګاټ دی ستا سره زور دی ستا سره پاور دی ستا سره هر څه دی د خدای په حضور کې بیا څه کوي نن چې د یوې و ګونۍ و پورته کولو ته ما او تا دواړه نسو کولی چې ګونۍ پورته کړو ته چې دا دومره د دې ګرد کور او جیداد ستا په غاړه در وځړی وي ځه. بادشاه سلامت هلته خو تور و سپین نسته هلته خو شا او ګدا نسته ټول علی سبیه یو رنګه د خدای بندګان دي ټول هیڅ زور به د چا سره نه هیڅ رنګ روغن ته نه کتل کېږي. بادشاه ته به څه کوي زما درته مشوره دا ده زما درته نن کول دا دی چې یا یې دلته خلاصه که یا یې پر زړګي در سره ولیکه چې دا مې کړې خبره د ځم بیا به د خدای په حضور کې خلاصیږي او زما سل په سل کې ګمان دی چې دا دعوه په تا پسې نه پاتېږي نه پاته کېږي د خدای په حضور کې به هم دا دعوه ستا په مقابل کې دایره کېږي دا به ورته وایي چې له ما نه حق غصب کړی دی بیا به ته دا ځکه څنګه پورته کوې وای د بادشاه په سترګو کې اوښکې رالې بار ورته ویل بېشکه قاضي صاحب تا او ما ته ډېره ښه لار راوښوله قاضي صاحب زه د الله رب العزت په حضور کې د دې دعوې د جواب طاقت په ما کې نسته نن یې لاره چاره سته حکم یې وکړي چې د دې بوډۍ لپاره چې د دې پر ځای باندې کومه بنګله جوړه سوې ده بګر د بنګله دې ته ورکړي دا دې هم دلته اوسېږي دا د دې په نامه ده دا د دې د پلار او د نیکه ده د هر څه پورې هغه د دې ده. عزیزانو ډیره د سوچ او د فکر خبره ده الله رب العزت وکي چې زموږ استاد هم د لږ و دي خبرو ته پام سي چې موږ به څه کوو چې موږ به څه کوو. بادشاه غم وخواړي په دنیا کې هغه زړه ته دا تیره کړی و چې د خدای حضور ته زه ورتلونکی یم بیا چې دا داور افسر راشي زما سره بیا د دې دعوې حساب کتاب چې وسي بیا زه زور نه لرم نن خلاصیږي نن یې په دنیا کې کیسه ور خلاصه کړل.